اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاد سورہ بقرہ آیت نمبر بوایو 282 انشاءاللہ الرحمن. او دا آیت چې دی نو دا ډیر زیات غټ دی کنه، نو دا به صرف مطلب یو 4 لاینونه به وایو. صحیح شوله؟ مطلب 282 چې دی کنه دا به نیم به وایو، نیم خو نه دی خو خیر اولینې څلور لاینونه دا به وایو کنه، ځکه چې پوره رکو ده. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا کلا تداینتم چې تاسو معامله کوئ بدین په قرض سره، الی طرف ته اجلین وخت نیټه مسمن مقرر، د یو نیټې مقرره پورې یا د یو وخت مقرره پورې، فکتبوه نو پس ولیکئ هغې لره، ولیکتب او لیکل دې وکړي، بینکم په منځ تاسو کې کاتبم لیکونکی، بالعدل په عدل سره، په انصاف سره، ولا یأبه اور زیاتې دې نه کوي کاتبم لیکونکی، ان یکتبه دا چې ولیکي یا د لیکلونه، کما سرنګې علمه الله چې پوهه ورکړې ده دته الله تعالی، فلیکتب نو پس لیکل دې وکړي، ولیملي الذی املا دی وکي هغه کس، یا بیان دی وکي هغه کس. ٹھیک شو؟ علیه الحق څنګه چې په هغه باندې حق دی، ولیتق الله او ویریږئ د الله نه، یره دی وکي د الله نه، ربه چې رب د هغه دی، ولا یبخس اور کمی دی نه کوي، منه د هغې نه شیئا هیڅ چیز. بس دلته کې الله رب العالمین چې دی کنه د عدل احکام راوړي، چې هغه کم لکه تجارتي معاملات او کنه دغه ټول احکام پکې راځي، نو د هغې په باره کې لکه ذکر کیږي کنه چې مسلمانان په خپلو منځ کې لکه کم معاملات چې دي د هغې ټول هغه انتظام چې دی هغه په ښه طریقه سره وچلوي، مطلب په خپلو کې جنگ جګړې پیدا نشي کنه. نو په دې وجه باندې په معاملاتو کې چې دی کنه هغه عدل او انصاف پروت دی. شو مخکې موږ ووایو کنه چې سود پرېږدوئ. سود ولې پرېږدوئ؟ ځکه چې د هغې سره زندګي څه کېږي، خرابېږي. ٹھیک شو؟ نو بس وایي کنه چې حلال تجارتونه کسب دا کوئ نو الله رب العالمین به تاسو له رزق حلال درکړي. صحیح شوله؟ اور دا آیت چې دی کنه دی ته آیت مداینه مطلب آیت د دین ویلې کېږي. په دې آیت کې تقریبا 25 احکام چې دی کنه هغه ذکر شوي دي، او دا په قرآن پاک کې د الفاظ په لحاظ سره د ټولو نه اوږد آیت دی. ٹھیک شو؟ نو دلته بس الله رب العالمین مؤمنانو ته دا فرمایي کنه چې کله تاسو معامله کوئ په قرض سره د یو نیټې مقرره پورې، نو ولیکئ هغې لره تاسو دا قرض کنه، لکه یو معامله کوئ مطلب یو شیز اخلی، ٹھیک شو، یا خرڅوئ کنه، لین دین کوئ، پیسې لکه چا باندې پیسې پاتې یا سامان ورکول پاتې، ٹھیک شو، نو هغوی خپل منځ کې یو ټایم کې دي کنه چې دونه ټایم بعد به مطلب دا در کومه، نو هغوی له پکار ده چې لکه په خپل منځ کې یو درېمګړی کس کینئ. ٹھیک شو، چې الله رب العالمین ولا مطلب علم ورکړي، پوهه ورکړي کنه، داسې کس په خپل منځ کې کینئ او په هغه باندې څه وکړي، په هغه باندې لیکل وکړي کنه. بس دلته وایي کنه فکتبوه نو پس ولیکئ، فکتبوه نو پس ودې لیکي هغه، ول یکتب لیکل دې وکړي، بینکم په منځ تاسو کې، کاتبم لیکونکی، بالعدل په عدل سره. نو دا کنه چې لکه درېمګړی کس به راځي او د دوی په منځ کې به لیکل کوي، په دې وجه چې په منځ کې بدګماني را نشي. ٹھیک شو؟ او هغه به بیا کمې زیاتې به نه کوي. درېمګړي کس له پکار ده چې هغه به د یو کس طرفداري به نه کوي،
مطلب د دوانو په منځ کې به د عدل او د انصاف سره لیکل کوي. ٹھیک شو؟ ها بیا وایي که نه وَلْيُمْلِلِ الَّذِينَ اور املا دې وکړي هغه کس علیه الحق چې په هغه باندې حق دی. بس وایي که نه چې لکه کم کس باندې چې حق دی، کم کس باندې چې حق پاتې دی، نو هغه دی مطلب لکه دلته بس په دې ځای کې مسله د اقرار ده. ٹھیک شو؟ چې مطلب په چا باندې حق پاتې شوي که نه، نو هغه به لیکونکي ته اقرار کوي. کم کس چې لیکل کوي هغه ته به دا صحیح اقرار کوي چې د فلانه کس په ما باندې دومره پیسې دي او دومره ټایم مال راکړی شوی دی یا دومره سامان دی، که هر قسم معامله شي، مطلب دغه دی دا صحیح خبره ده. هغه به لیکونکي ته هغه ښه صحیح بیانوي. ٹھیک شو؟ چې هغه بیا مطلب صحیح طریقې سره لیکلو کی. او بیا وی که نه ولیتق الله او یره وکئ د الله نه، ویریږئ د الله نه. ٹھیک شو؟ مطلب غلطه خبره ونه کوئ، د الله نه ویریږئ چې ستاسو رب دی. ولا یبخس اور کمې مکوئ منه د هغې نه شیئا د هیڅ چیز. ولا یبخس اور کمې دې نه کوي. نو بس مطلب لیکونکي ته هم پکار ده که نه چې هغه له مطلب الله رب العالمین وله پوهه ورکړي، علم وله ورکړي، هغه به دغه خبره که نه چې د یو کس طرفداري به نه کوي او مطلب کمی کوز به نه کوي. صحیح شو؟ مطلب صحیح لیکل به کوي که نه، او د کم کس باندې چې حق دی نو هغه به هم کمې زیاتې به نه کوي، ښه صحیح به هغه لیکونکي ته بیانوي چې هغه مطلب صحیح طریقې سره لیکل وکړي. استغفر الله، صدق الله العظیم، فی امان الله.